سلامونه جوړ په خیر. آیا پوهیږئ چې د نړۍ کوم هیوادونه اتومي وسلې لري او د دې اتومي وسلو کلي په هیواد کې له چا سره وي؟ دا باید وویل شي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات اتومي وسلې له روسیې سره، بل خوا د روسیې ترڅنګ له امریکا، چین او برطانیې سره هم لسګونه اتومي وسلې شته. دغه راز پاکستان، هندوستان، اسرائیل، فرانسه او شمالي کوریا هم اتومي وسلې لري. اوس سوال دا دی چې د اتومي وسلو کارولو واک او کلي له چا سره وي؟ په روسیا، امریکا، چین او بریتانیا کې د اتومي وسلو کارولو کلي له چا سره دی؟ د امریکا د توغندیو د ادارې یو تن پخواني افسر بروس بلیر چې اوس مړ شوی، پخوا ویلي وو چې د اتومي وسلې کارول په یوه دقیقه کې ترسره کیږي او دوی هر وخت د ولسمشر د دې حکم منتظر وي. هغه زیاته کړې وه، زموږ 40 ساعته د کمپیوټر په سکرین سترګې وي، سو که حکم ترلاسه شي چې ژر یې عملي کړي. بروس وایي په امریکا کې د اتومي وسلو د کارولو کلي یوازې ولسمشر وي. د ویلي د امریکا ولسمشر سره هر وخت یوه ځانګړې ډله وي، له هغوی سره یو بکس وي. دې بکس ته اتومي فوټبال وایي. دا د تور رنګ چرمي بکس وي، په ښکاره توګه عادي ښکاري، خو دننه په بکس کې ډیر مهم آلات وي چې له دې سره ولسمشر تل خپلو سلاکارانو سره سلا مشورې کوي. بروس بلیر وایي په دې بکس کې د کارتونونو د یوه کتاب په څیر پاڼه هم وي. په دې پاڼه کې د اتومي وسلو او میزایلو او هدفونو په اړه تفصیلي معلومات لیکل شوی وي. په دې کتاب کې دا هم لیکل شوی وي چې که اتومي برید وشي څومره خلک به مړه شي. د امریکا د ساینسدانانو د فدراسیون د معلوماتو له مخې د 2022 کال تر پایله پورې له 9 هیوادونو سره شاوخوا 12,200 اتومي وسلې شته دي چې تر ټولو زیاتې له روسیې سره دي، بیا له امریکا سره دي. دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې روسیا 15,970، امریکا 15,428، چین 3,900، فرانسه 290، بریتانیا 215، پاکستان 115، هندوستان 160، اسرائیل 90 او شمالي کوریا سره 60 اتومي میزایل شته دي. سرچینې زیاته کړې چې په امریکا کې د اتومي میزایل توغولو پروسه له دفاع وزارت پنټاګان ترسره کیږي، خو دې لپاره د ولسمشر حکم اړین وي. خو ولسمشر باید اړوند افسر ته په دقیقه توګه خپله پیژندګلوي وکړي. دا پیژندګلوي په یوه کارت کیږي او دا کارت تل ولسمشر سره وي، ځکه خو د امریکا ولسمشر ته د نړۍ تر ټولو ځواکمن ولسمشر ویل کیږي. بروس بلیر وایي چې د ده په ټول ماموریت کې یو ځل داسې وانګیرل شوه چې ګوندې په نړۍ کې اتومي جګړه پیلیږي. هغه مهال موږ ته وویل شول چې د اتومي جګړې لپاره چمتو شئ. هغه وایي موږ ته د اتومي میزایل توغولو کوډ راکړل شو، پر چوکۍ کېناستو او د میزایل توغولو وروستي حکم ته منتظر وو، خو ښه و چې حکم رانغی. دا 1983 کال و چې عربي هیوادونه او اسرائیل سره مخامخ وو، خو ښه شو چې خبره تر اتومي جګړې ونه رسېده. تر دې مخکې په 1960 کال کې د کیوبا د میزایل د پروګرام پر سر امریکا او شوروي اتحاد اتومي جګړې ته سره نږدې شوي وو. د روسیې د وسلو یو پخوانی ماهر ایګور سیزګن چې اوس په لندن کې میشت دی وایي چې د امریکا په څیر د روسیې ولسمشر سره هم یو اتومي بکس وي. په دې بکس کې د اتومي وسلو او میزایلو کوډونه وي. دا بکس تل ولسمشر سره وي، کله چې ویده کیږي هم د هغه په لاس 100 مترۍ کې وي. کله چې پر روسیې برید وشو نو دغه بکس کې یو زنګ وهل کیږي، دې سره هم مهاله ولسمشر بکس ته ځان رسوي، بیا لومړي وزیر او دفاع وزیر سره اړیکه کوي. دغه راز دا ډول 2 بکسونه د روسیې لومړي وزیر او دفاع وزیر سره هم وي، خو حکم یوازې ولسمشر ورکولی شي. د بریتانیا یو پروفیسر پیټر بیننسي وایي چې دغه هیواد سره د اتومي میزایلو توغولو 4 ابدوزونه شته دي چې په یوه حکم سره اتومي برید کولی شي. د هغه په وینا د بریتانیا په نظام کې د اتومي وسلو د کارولو حکم یوازې لومړی وزیر ورکولی شي. د چین د نړیوالې پالیسیو د ادارې یو تنغړی ټونګ جاو وایي چې تر اوسه 100 ځلې د اتومي جګړو د پیلېدو خبرې شوي دي چې له امله یې ټول انساني نسل له ګواښ سره مخامخ شوی دی. هغه وایي چې چین د خپلو مشرانو او اتومي وسلو له بریده د ساتلو لپاره خوندي اقدامات کړي دي. د زیاته کړې چین د غرونو لاندې 100 متره ژور تونلونه کینستي دي او د اتومي بریدونو پر مهال مشران هلته پټ وي او د ځوابي برید لپاره تصمیمونه نیسي. ټونګ جاو وایي تر اوسه هیڅ چاته نه ده معلومه چې د اتومي وسلو کارولو حکم د چین د کمونیست ګوند اجرایه کمیټه کوي او که ولسمشر. له توجه مو مننه. که معلومات مو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ، که کوم نظر لرئ په کمنټ کې ولیکئ او که د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ له راتلونکي ویډیوګانو څخه هم خبر شئ.